بسم الله الرحمن الرحیم. نن په فوټوشاپ کې زمونږ 10م درس ده او په دغه کلاس کې به نن موږ په کلرز باندې کار وکړو. فوټوشاپ ځان ته اوپن کوم او راځم نیو فایل اخلم او دا فایل به زه ځان سره کریټ کړم. ګورئ موږ نن په دغه استقامت په دغه حصه باندې کار کوو چې موږ سره دلته اوس دا دوه رنګونه ښکاري. یو ته چې دی بیکګراوند کلر ویل کیږي، بل ته فورګراوند کلر ویل کیږي. بیکګراوند کلر دغه لاندې چې کوم یو دی دا معمولا دې سره زمونږ دومره کار نه وي، دا سپین وي، خو ډیر کار موږ په فورګراوند کلر کې کوو ځکه ټول تغییرات هر څه چې موږ راولو او رنګونه بدلو نو فورګراوند کلر کې موږ دا کار کولی شو. دا دواړه ځان ته شارټکټ هم لري چې موږ تاسې کولی شو بیکګراوند کلر یو ځای کې اپلای کو او یا فورګراوند کلر یو ځای کې اپلای کو. شارټکټ یې دا دی کله چې موږ په خپل کیبورډ کې کنټرول بیک سپیس دا چې کله زه پریس کړم ماته بیکګراوند کلر اپلای کوي. که چېرته زه آلټ بیک سپیس پریس کړم ماته فورګراوند کلر اپلای کوي. آلټ بیک سپیس سره فورګراوند کلر راځي او کنټرول بیک سپیس سره چې دی بیکګراوند کلر راځي. زه وینډو آر پریس کوم او کیبورډ اوپن کوم. په کیبورډ کې تاسو ته دا ښایم. کله چې تاسې په خپل کیبورډ کې کنټرول بټن سره د بیک سپیس ووهئ، دلته بیک سپیس لکه چې موږ ته پورته نه کړلو بیک سپیس، دلته بیک سپیس موږ ته دلته په دې کیبورډ کې نه ښیي خو کنټرول بیک سپیس د دغه سره څنګ کې په کیبورډ کې تاسې وګورئ د پلس سره څنګ کې یا د چلیپا علامې سره څنګ کې بیک سپیس بټن ای. نو آلټ بیک سپیس سره موږ سره فورګراوند کلر راځي، کنټرول بیک سپیس سره موږ سره چې دا د بیکګراوند کلر راځي. یعنې دا کلرز موږ کولی شو چې له دې ځای څخه موږ تاسې ځان ته تغییر کو. که زه دلته کلیک وکړم فورګراوند کلر باندې ګورئ ما سره کلر پیکر راځي، دلته زه کولی شم چې بدل را بدل کړم. فرض که اوس زه غواړم چې بلو ته یې واړوم، چې کلیک کوم ګورئ ما سره فورګراوند کلر برو شو او بیکګراوند کلر سپین ده. بیکګراوند کلر هم بدلوم، دې باندې کلیک کوم دا سور ته اړوم، صحیح ده، او اوکې کوم. اوس چې زه آلټ بیک سپیس وهم ما سره فورګراوند کلر چې دی بلو راځي. که چېرته کنټرول بیک سپیس زه وهم ما سره بیکګراوند کلر سور راځي ځکه دلته ما ورته بدل کړي دي. دغلته چې تاسې دغه کم نشان ګورئ که په دې زه کلیک وکړم دا سرچپه کیږي، فورګراوند کلر سور کیږي او بیکګراوند کلر موږ سره آبي کیږي. ګورئ زه اوس آلټ بیک سپیس وهم دا اختیار موږ سره فورګراوند انتخاب ده، کنټرول بیک سپیس وهم ما سره ګورئ بلو انتخابیږي. یعنې ځایونه چې دی کنورټ کیږي وس کیږي. نو زه راځم بیرته هماغه نارمل حالت ته اړوم چې موږ سره بیکګراوند کلر چې دی فرض کړئ سپین واوسیږي، دا ورته سپین انتخابوم او فورګراوند کلر چې دی فرض کړه زه ورته انتخابوم تور چې دا د تور واوسیږي. ګورئ بیکګراوند او فورګراوند کلر بیرته ما څنګه که ما انتخاب کړلو، زه یې بیرته سپین ته اړوم. نو له دغې ځایه څخه موږ تاسې بیکګراوند کلر او فورګراوند کلر انتخابولی شو. که زه چېرته برش راواخلم، برش صحیح ده، زه به یو برش راواخلم فرض که دلته جنرال برشز ته راځم دا یو برش اخلم، صحیح ده. اوس چې زه دلته دا برش ډرا کوم ګورئ ما سره تور رنګ راځي ځکه دلته موږ سره فورګراوند کلر چې دی هغه موږ سره تور ده. که تاسې هر یو رنګ د فورګراوند کلر دپاره واخلئ او بیا برش یوز کوئ نو تاسې سره همغه رنګ اخیستل کیږي. زه دا بیرته څنګه کوم کلوز کوم خو دا خبره دلته نه ختمیږي. کلرز موږ سره ډیر نور موارد هم پکې شامل دي. ګورئ زه راځم بیکګراوند کلر سره خو دومره زموږ کار نه وي. فورګراوند کلر ته راځم چې کله راشم ما سره دلته کلر پیکر اوپن کیږي. کله چې ما سره دلته کلر پیکر اوپن شو موږ سره په د رنګ په دنیا کې دوه نوع رنګونه دي. یو ته چې دی آر جی بي ویل کیږي، آر په معنا د ریډ دی، جی په معنا د گرین دی او بی په معنا د برو دی. آر جی بی دغه آر جی بی کلرز چې دي دا موږ تاسې د منیټور دپاره او د تلویزیون دپاره استعمالوو.
یعنی پرنټ دپاره دا نه استعمالیږي ځکه دا ډیر های کوالټي دی که پرنټ ته دا ورکړي صحیح نه راځي. نو دا د ډیجیټل نړۍ دپاره موږ تاسې معمولا د RGB کالر څخه استفاده کوو. بل کټګورۍ د کالر چې دی موږ سره CMYK دی چې C په معنا د سیام کالر دی، مجنټا M د معنا د مجنټا دی، یلو دی او بلک دی. دا موږ سره چې دی پرنټیبل کالرز دي. که چېرته موږ تاسې په یو مطبعه کې کار کوو یا په یو چاپخانه کې کار کوو او هلته موږ تاسې رنګونه استعمالو نو هلته به موږ CMYK باید استعمال کوو ځکه CMYK چې دی د پرنټ دپاره دی. که چېرته موږ CMYK راواخلو او ډیجیټل نړۍ کې استفاده کوو کوالټي ضعیفه وي، خو که چېرته موږ RGB واخلو پرنټ ته یې ورکړو پرنټ کې کوالټي ضعیف وي. نو دا دوه کټګورۍ د رنګونو تاسې وپېژنئ چې RGB به تاسې د ډیجیټل نړۍ دپاره استعمالوئ، یعنی په سکرین کې چې هر ډول ډیزاین غواړئ وښودل شي نو هغه کې RGB کالرز تاسې استعمال کوئ. که غواړئ چې یو ډیزاین پرنټ شي نو هغه کې CMYK کالرز انتخاب کوئ او هغه پکې یوز کوئ. ګورئ دلته موږ تاسې رنګونه بدلولی شو. هر یو رنګ چې ستاسې خوښه وکولی شئ چې فرض که بدل کړئ. زه تور رنګ انتخابوم چې کله تاسې ګورئ دلته موږ سره تور انتخاب شو کې کوم چوکۍ مې که ګورئ رنګ دلته موږ سره فورګراوند کالر بدل شو. که زه بلته بیا کلیک وکړم راشم په دغه ساحه کې دغه کم پینل چې تاسې سره ښکاري، دغه کومه لیکه چې تاسې سره ښکاري، فرض که د شین ساحه کې زه کلیک کوم دا اوس نو مختلف رنګونه دي، کوم یو رنګ یې خوښوئ چې زه دا رنګ انتخاب کوم اوکې کوم موږ سره همدا رنګ دلته اپلای کېږي. ګورئ دا رنګ موږ سره اپلای شو. خو تاسې دلته پام وکړئ دلته چې زه هر یو کلیک کوم تغییر راولم دغه کالرز کې هم تغییرات راځي د دې په نمبر کې 83 250 212 110. که زه دلته دا انتخاب کوم ګورئ دلته هم تغییرات راځي، یعنی هر کالر چې زه هر څومره تغییر پکې راولم دلته تغییر موږ ته پریویو کوي شو کوي او دلته په نمبرو موږ ته ښایي. یو بل مطلب چې دلته غواړم تاسې سره شریک کړم، هر یو کالر چې تاسې انتخابوئ هغه ځان ته نمبر لري. که چېرته فرض مثال ستاسې د کمپنۍ یا ستاسې د کاروبار یو لوګو اوسیږي یا یو برانډ کالر اوسیږي نو تاسو ته څوک وایي چې ستاسې برانډ کالر څه شی دی یا نمبر یې ماته راکړه، نو دغه هیش سره تاسې ګورئ دا فرض کړه دغه رنګ زموږ برانډ کالر ده نو دا یې نمبر دی. دا نمبر چې هر چاته ورکړي دا نمبر چې کټ مټ همدغه کالر تاسې ته په هر ځای کې بیا یوز کولی شي. لکه دا یې نمبر شو نو هغه پوهېږي چې ستاسې کالر دغه برانډ دی. فوټوشاپ ته راشي یا کوم بل پروګرام ته لاړ شي، ډیزاین ته لاړ شي، السټریټر ته لاړ شي چې کلر پیکر کې دا رنګ واچوئ دا نمبر واچوئ همدغه رنګ ورته انتخابوئ نو دا یې نمبر ده. یوازې موږ له دې ځای څخه نشو کولی چې دا رنګونه بدل را بدل کړو. موږ دا کار هم کولی شو چې زه راشم RGB ورته دلته فرض که 100 انتخاب کړم، صحیح ده. ګورئ دلته کالر کې تغییر راځي او ګرین چې دی جی ورته فرض که 80 انتخابوم، ګورئ دغه رنګ شو. او همدا ډول بلو راځم فرض که 2 انتخابوم، ګورئ اوس یې اوکې کوم موږ سره څه رقم رنګ جوړ شو، دغه ډول رنګ جوړ شو. یعنی یوازې دا نه دی چې موږ دلته کلیکونه وکړو رنګونه بدل کړو، په دغه RGB کې چې دی دا کم ارقام چې دي چې ارقام بدل کړو دا هم موږ سره څنګه کېږي رنګونه بدلی را بدلی. همدا ډول CMYK کې چې رنګونه بدل کړو په پرسنټیج باندې دا هم موږ سره څه کار کوي رنګونه بدلی را بدلی. کله هم چې تاسې په خپل کیبورډ کې کنټرول شفټ وای پریس کوئ نو دلته ګورئ ځینې رنګونه موږ نه لرې شو. دا هغه رنګونه دي چې RGB دي. اوس یا دا یوازې هغه رنګونه دي چې موږ تاسې CMYK په توګه استعمالولی شو. خو کله چې تاسې په پرنټ کې کار کوئ نو RGB رنګونه بیخي نه غواړئ چې استعمال کړئ نو کنټرول شفټ وای سره تاسې دغه RGB رنګونه بیخي کالر پیلټ نه لرې کوئ. ګورئ دا ځایونه چې لرې شول دا ټول RGB وو. اوس ډېر په اسانه کولی شئ چې تاسې دغه CMYK رنګونه استعمال کړئ. بیرته غواړم چې RGB رنګونه راوړم، کنټرول شفټ وای دوباره پریس کوم چې پریس مې که ګورئ دا ځایونه بیرته جوړ شو، RGB رنګونه هم موږ سره راغله. دغلته چې تاسې دغه کومه څه ګورئ یو موږ سره مربع ده او بل هم موږ سره مستطیل شکل لري 3D ده، دا په څه معنا باندې ده؟ ګورئ کله چې تاسې د ویب دپاره ډیزاین کوئ کوم ویب سایټ دپاره ډیزاین کوئ نو دا لیک باندې کلیک وکړئ چې کله مو کلیک وکړه دغه کم رنګونه چې تاسې سره دلته شو کېږي نو هغه بیا په ویب سایټ کې موږ استعمالولی شو. اوس ګورئ دا بیرته راغی، زه دا څنګه کوم دې باندې کلیک کوم چې دا لرې شي، چې لرې شو د دې سره اوس چې ما کوم رنګ انتخاب کړی دی په خپله دلته راغی
دا ولې دلته راغی ځکه وایي د دې رنګ په ځای ته دغه رنګ استعمال کړه که ویب دپاره استعمالوي. زه دلته ولاړ یم ګوره دا لیکه راغلی، زه غواړم چې همدغه رنګ په ویب سایټ ډیزاین کې استفاده ورنه وکړم، نو زه دلته کلیک کوم نو دا رنګ وایي نشته پکې، ځکه دا اپشن چې موږ سره یا دغه کوم نښان چې موږ سره شو دا په دې معنا چې ویب سایټ کې موږ دا رنګ نشو استعمالولی. ښه دې باندې کلیک کوم، د دې مربوط ورته وایم دغسې یو رنګ زه غواړم ویب سایټ ډیزاین پرې وکړم، چې کلیک پرې وکړم نو په دې باندې کلیک کوم ګوري دغه ځای ته یې راوستم چې دغه رنګ ته یوز کولی شي. نو دا دغه معنا لري، تاسې کولی شئ چې تغییرات پکې راولئ. چې کله زه دغه کالر پیلټ کې تغییرات راولم دلته یو بله نښه موږ سره پیدا کېږي، دا نښه ده. که چېرته تاسې دلته ندایه علامه هم ورسره ورکوئ، صحیح ده. د دې هدف دا دی چې دا موږ سره څه شی دی RGB کالر ده، RGB کالر ده. که چېرته نه استعمالول غواړئ CMYK غواړئ چې په دې کلیک وکړه دلته CMYK انتخابوئ، او که چېرته زه دلته ورته اونلی ویب کالر آن کړم نو دا یوازې د ویب کالرونه مربوط ټول موږ ته راکوي. دا هلته کې چې کلیک کوم اوس ما سره دغه نښانونه نه راځي ځکه دا چیک مې آن کړی چې مکمل نو زما کار په CMYK کې ده. بیرته دا چیک آف کوم ګورئ موږ سره بیرته دا نښانونه هم پیدا شو. یو بل کار چې کولی شو که چېرته زه دلته ورته یو تغییرات راولم دې رنګونو کې په اعدادو باندې، او یا دلته یو تغییر راولم او اډ ټو سویچز کړم او دلته سویچ 1 په نوم باندې نوم ورکړم اوکې کړم، دا یو رنګ دی چې ما ځان ته خوښ کړه. تاسې دلته دې پینل ته راشئ، لږ صبر ورته کوو ویټینګ فار لیبرریز چې دا موږ سره اضافه کړي. اوس دا موږ سره اضافه کېږي، لږ به ورته نور هم صبر وکړو. یعنې کالر پیکر نه چې دی ما یو رنګ خوښ کړلو او هغې نه وروسته دا مې وغوښته چې ځان سره یې سیف کړم په سویچز پینل کې. نو لږ صبر کوو ورته تر څو دا موږ سره مکمل شي. دلته سویچز ته زه راځم، کار نه کوي ځکه تر څو کمپلیټ شوی نه ده. لږ ورته صبر کوو تر څو دا موږ سره کمپلیټ شي. د کمپلیټ کېدو نه وروسته به دا موږ سره بیا په سویچز کې راشي، یعنې دا هغه رنګ دی چې موږ انتخاب کړی دی. دا موږ سره سویچز کې بیا اضافه کېږي. دې موږ سره ډېر زیات وخت ونیو او نور وخت پرې نه ضایع کوو. چې دا مکمل کمپلیټ شي نو دا موږ سره دلته سویچز پینل باندې چې کلیک وکړو همدغه رنګ چې موږ انتخاب کړی دی دلته موږ سره راځي. زه یې کلوز کوم بیخي، نو دا ما کلوز کړلو. که چېرته تاسې یو رنګ غواړئ چې انتخاب یې کړئ او اډ ټو سویچز پینل کې ځان ته ځانګړی راوړئ نو دلته چې کلیک وکړئ هماغه رنګ راځي. ګورئ دا رنګ دلته موږ سره راغلی هم ده. نو په دې ترتیب موږ تاسې کولی شو چې یو رنګ ځان سره جوړ کړو او بیا سویچز پینل ته اضافه کړو. تاسې وګورئ دلته کالر لیبرریز په نوم باندې موږ سره یو بله خبره هم شته. په دې چې زه کلیک وکړم ما ته کالر لیبرري راکوي، یعنې هر ډول رنګ چې تاسې غواړئ دلته کولی شئ چې خوښ کړئ، ولې هر رنګ ځان ته نوم لري. دا رنګ چې زه انتخابوم HKS 48K په نوم باندې د دې نوم دی. هر یو رنګ ځان ته نوم لري، نو تاسې کولی شئ چې یو رنګ د نوم په اساس هم ځان ته څنګه کوئ خوښ یې کوئ. مختلف رنګونه دي دلته، هر یو کټګورۍ کې چې راځي HKS 48K د دې نوم دی. که چېرته نور رنګونه یوز کول غواړئ نو دغه کالر لیبرریز کې دې بوک ته راشئ، هر یو بوک چې ورته انتخابوئ نو هغه خپل رنګونه لري. دلته کولی شئ چې دا تغییرات پکې راولئ او هغه ځان ته رنګ خوښ کړئ او همهغې نه استفاده وکړئ. مختلف رنګونه دي. که غواړئ چې بیرته دغه رنګ استعمالول غواړئ دا رنګ، نو چې کله دې اوکې که فورګراوند کالر دې همدې ته بدلیږي. خو زه نه غواړم، زه راځم بیرته پیکر ته چې موږ کالر پیکر اوپن شي. نو دا موږ سره کالر پیکر شو، دلته تغییرات تاسې راوستلی شئ. نو دا ګورئ کالر پینل دلته هم موږ سره شته دی. دا کولی شو چې کلوز یم کړو له دې څخه. ګورئ کلوز کالر ټیب ګروپ سویچز کې چې کوم رنګونه موږ جوړ کړي هغه موږ ته شو کوي. ګریډینټس کې چې دی دا ډول رنګونه دي ګریډینټ چې په دې انشاءالله بیا کار کوو. پیټرنس دی، پیټرنس هم موږ تاسې ته یوز کولی شو. نو مختلف کلرز دي. دا پینلونه له دې څخه بندولی هم شي او که بیا ضرورت شو دلته وینډو نه بیرته راوړلی هم شي. نو دا و زموږ د نن ورځې درس چې موږ په فورګراوند کلر او بیکګراوند کلر باندې څه موارد چې مهم و هغه مې تاسو ته وړاندې کړه. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترېنه برداشت کړی اوسي.